لومړی عادت بی پروئکټیو یا فعال اوسېدل. دویم عادت له فای څخه فایل کول. له فای څخه فایل په دې معنی چې مخکې له دې چې کوم کار فایل کړو باید خپل هدف وټاکو او د ژوند لوری روښانه کړو. دریم عادت دا عادت د وخت سم مدیریت او د ژوند د تنظیم په اړه ده. انسانان باید خپل مهم کارونه له غیر مهمو کارونو څخه جلا کړي او هغه کارونه چې مهم دي باید ورته لومړیتوب ورکړل سي او لومړی ترسره سي. څلورم عادت دوه اړخیزه ګټه. په هره اړیکه، معامله، کاروبار او تصمیم نیولو کې باید د دواړو لورو ګټه په نظر کې ونیسو. پنځم عادت لومړی پوه شه او بیا خبرې وکړه. مخکې له دې چې خبرې وکړې لومړی ځان پوه کړه. شپږم عادت په ګډه کار کول. دا عادت د ټیم ورک یا ګډ کار په اړه ده. کله چې انسانان یوځای کار کوي نو پایله یې تر یوازې کار کولو ډیره ښه وي. اووم عادت خپل ځان ته پام وکړئ. دا عادت د انسان د پرمختګ او دوامداره ودې په اړه ده. ډیر خلک